بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې د یو چا څخه په لمانځه کې یو رکن پاته سي، یعنې فرض ځینې پاته سي او سلام وګرځي، دغه لمونځ بیرته ځینې راګرځول غواړي او که یا د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په لمانځه کې یو فرایض دي، یو واجبات دي. که فرض د چا څخه پاته سي، که قصدن ځینې پاته سي، که سهون ځینې پاته سي، دا لمونځ بیرته راګرځول غواړي. او که چیرې تاخیر د فرضو رالی یا ترک د واجبو سهون رالی، هلته سجده د سهوي هم کار کوي. معروفه مسله ده، د فقه شریفې ټولو کتابونو را نقل کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.